فاطمه ګیلاني سمه سپکه شوه. دغې د انګلیس جاسوسي تازه څه ویلي دي او مجید قرار یې څه غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. که ویډیو وګورئ نو په ډېر څه به خبر شئ. فاطمه ګیلاني د فرمانتالیا په غونډه کې ویلي دي چې افغانې ښځې غواړي چې نړۍ په افغانستان کې حاکم حکومت په رسمیت وپیژني. د دغې خبرې په تړاو یې بیا مجید قرار ورته لیکلی دي دا پیرخانه د انګلیس جاسوسه وه. دا د بغدادي پیرانو سلسله باید له وطنه نابوده شي. کله چې تر انګلیس وروسته د انګلیس خلیفه پاکستان راغی د دوی ځاله انګلیس بشپړه او دوه لاسي پاکستان ته وسپارله چې په افغانستان کې وکاروي. دوی نیم په اسلام آباد او نیم په کابل کې پنډ دي. دوی هغه پرازیت دي چې د جهالت پر وجود پایي. زموږ نالوستي د دوی د جاسوسۍ دوام دی. دوی چې څه وایي هغه مه کوئ ځکه دوی ستاسې ازلي دښمنانو دلته رالیږلي دي. د دوی لخوا د پنجاب د پروژو ننګه د دوی دنده ده. دوی آن په لرو پښتنو کې د پی ټي ایم په دښمنۍ کې تر ټولو مخکې وو. ولې؟ ځکه چې دوی د ستراتیژیک او د استعمار د ستراتیژیکو موخو او پروژو په خدمت کې دي. دوی چې کوم لوری له زړه ونیوه پوه شئ چې اصلي کفر هماغه دی. دوی د جمهوریت تر ټولو بد داخلي دښمنان وو. دوی د جمهوریت منځ ته د جاسوسۍ لپاره راننوتل خو په دې بیا ډېر زر پوه شول چې جمهوریت خلک هوښیار کړل. عالم پراخ شو. د دوی رول مخ په کمیدو شو. دوی بې رتبه شول. دوی د جمهوریت په سقوط کې هماغسې برخه واخیستله که د امان الله خان په راپرځولو کې چې برخمن شول. فاطمه ګیلاني ته همدا راز سید شاه سقیم هم لیکلی دي چې یو وخت مې د ایران پر یوه پاڼه د فاطمې بیبي په اړه د دې د خولې خبرې لوستې. دوه یې جالبې وې. یوه یې دا چې په ژوند نه ده پوهېدلې چې لوږه او قحطي څه معنا نه یوازې دی بلکې درستې کورنۍ ته یې سوال دی چې که افغانان ډیلي نیسي ښه ده نو که انګلستان افغانستان لاندې کوي ولې بده ده. یوه شهید ملګري به مو ویل پیران او حضرتان لکه د مرداري ټپوسان پر هغوی د مړزګې او پر دوی د واک بوی لګي. هرې خوا ته چې تله درنېږي دوی ورسره ټینګېږي. موږ بیا په دغه کسانو سوله راوسته. حیران یم چې د خلیلزاد پروسه د چا او چا ترمنځ پر خبرو سرخېده او چا زموږ استازولۍ کوله. ترڅنګ سپوږمۍ اکبرزۍ هم په خپله فیسبوک پاڼه باندې ورته لیکلي دي د نورو هیوادونو میرمنې نړیوال سټیج خپل د هیواد د میرمنو بشري حقونو په دفاع کې کاروي. زموږ ځینو ته چې فرصت په لاس شي له خپل ځانه ورهاخوا بل هیڅ نه ښکاري او هر ځل له نړیوال سټیج څخه خپل ځان ته ګټې ساري. شرم دی. تر ګیلاني او ورته ښځو متقي ډېر متعهد او وفادار دی. هر ځای هره وینا کې د طالبانو ډلې منافع پرتې وي. درنو لیدونکو دا هم د فاطمې ګیلاني د دغه نوې څرګندونې په اړه او له نړیوالو د غوښتنې په اړه د ګڼ شمېر د ټولنیزو رسنیو فعالانو غبرګونونه وو چې موږ له تاسو سره شریک کړل. تاسو هم که په اړه کوم څه ویل لرئ په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه لولو. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.